د ترژمۍ مسافر پنځمه برخه. روان په ترشپو کې مسافر د ترږمۍ، روان په ترشپو کې مسافر د ترږمۍ، همدا د غرناطې د لور سپېڅلې قربانۍ وې. د ترژمۍ مسافر د داستان درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان یو ځل بیا د ترږمۍ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل خو د غرناطې د مشرانو یوه بنفوذ ډله د حملې مخالفت کوي. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. ته وزیر اعظم ورغوښتې وې، آیا هغه هم د موسی د پلان مخالف دی؟ نه، هغه یوازې دا غواړي چې د غرناطې نه د وروتلو د پرېکنده جګړې نه وړاندې باید څو نور محاذونه هم پرانیستل شي چې د دوی قوت څو ټوټې شي. له معنه هغوی پوښتل چې د غرنیو سیمو قبایل په د غرناطې د ولس د بار سپکولو لپاره څومره مرسته ورسره وکړي. ما هغوی ته دا ځواب ورکړ چې زه د خپلې قبیلې او د خپلو څو ګاونډیو نورو قومونو ذمهواري اخیستلی شم، خو د نورو سیمو قبایلي چې د جګړې ډګر ته راکاږي باید له سردارانو سره مشوره وشي. اوس د حکومت استازي هغوی ته ورغلي دي. سعید وویل قبایلو موږ هېڅکله نه یو مایوسه کړي، او اوس هم د غرناطې له ولس سره چې لږ او ډېره مرسته کیږي هغه هم د همدوی د اخلاص او قربانۍ نتیجه ده. له موسی بن غسان سره د ملاقات وشو. هوکې، هغه ماته وویل چې د غرناطې امن خوښوونکي د وسلې ایښودلو له خطرونو څخه پوه کړم، همدغه سبب و چې زه بیرته زر راستون نه شوم. سعید تر لږ ځنډه له چرت وهلو وروسته وویل که ته به د نه منې نو په ډېر ادب درنه پوښتنه کوم چې سلطان ابو عبدالله او ابوالقاسم خو به د موسی بن غسان په ناخبرۍ کې کومه ځانګړې خطرناکه پرېکړه نه وي کړې. هشام ځواب ورکړ د هغوی په اړه زه داسې خبرې فکر نشم کولی، خو زما سره دا اندېښنه خامخا شته چې که موږ ته له بهرنیو هیوادونو څخه ملاتړ راونه رسېږي نو په غرناطه کې به د سولې خوښوونکو خلکو پله درنه شي. تر اوسه پورې ستا د پلار له لوري کوم پیغام نه دی راغلی، خدای جل جلاله پوهیږي چې هغه چیرته دی. موسی چې زه ولیدم د هغه په اړه یې پوښتنه راڅخه وکړه او ما له دې څخه زیات ځواب ورنه کړی شو چې که هغه ژوندی وي نو انشاءالله ډېر ژر به بیرته راشي. سعید بچی، د هغه د بري لپاره دعا کوه. که هغه له ترکانو نه د څو بیړیو په راوستلو بریالی شو نو د غرناطې د ولس په منځ کې به نوی روح وچلیږي او بیا به وګورئ چې د اندلس د هر مسلمان کور به په یو مضبوط مرچل بدل شي. ما د خپل توان او استعداد په اندازه پوره هڅه وکړه چې ولس د هغوی تر راتلو پورې د دښمن پر خلاف خپلې سینې سپر کړي، خو ولس په رګونو کې اوس ډېره وینه نه ده پاتې. سعید وویل ته باید ناامیده نه شې، زما باور دی چې پلارجان به زر بیرته راستون شي او د غرناطې خلک به هغه تر راتګه جګړې ته دوام ورکوي. خدای جل جلاله دې وکړي چې ستا هیلې پر ځای ثابتې شي، خو زما دا حالت دی چې کله د ولس د راتلونکي په فکر کې شم نو ساه مې بنده شي. هشام دا وویل او د حسرت په حالت کې سترګې پټې کړې. لږ ځنډ وروسته چې سعید له کوټې نه بهر ووت، عتیقه په انګړ کې د هغه انتظار کاوه. سعید دې ته نږدې پښه ونیوله، وویل عتیقې رښتیا ووایه، اوس هم ته د خپل کاکا په باب ډاډمنه نه یې؟ نه، اوس له ما سره د هغه په اړه څه بدګماني نشته، زه یوازې د عمیر په سبب اندېښمنه وم. سعید وویل ما د هغه له خبرو نه دا احساس کړه چې د غرناطې له وضع نه ډاډه نه دی، ځکه خو زما اراده ده چې زه یو ځل هلته لاړ شم او بیرته راشم. تر نن ماښام به 50 تنه رضاکار چې له جنوب نه غله راوړي دلته راورسېږي. زه به هم انشاءالله ورسره مل شم او انشاءالله چې هلته ورسېږم تازه احوال به راوړم. مګر اوس خو د غرناطې هېڅ لاره خوندي نه ده. ما ته معلومه ده خو له څو هفتو راهیسې د دښمن شوخون راوړونکو ګروپونو زیات تاوانونه زغملی دي. اوس دوی غرنیو سیمو ته په ننوتلو دا خطر احساسوي چې د هرې ډبرې تر شا او د هر بوټي په بیخ کې زموږ یو تن کمین نیولی دی او دوی چې کوم مناسب ځای ته ورسېږي نو د غشو او ډبرو تر باران لاندې به راځي. د غرناطې د سړک وروستۍ 100 میله لاره زموږ لپاره ډېر خطرناکه وه، خو اوس موږ هغه لاره پرېښې او د خوراکي شیانو قافلې اوس د ګاډیو پر ځای په کچرو باروو او په هغو تنګو او سختو لارو یې راوړو چې دښمن هلته هېڅ خنډ نشي جوړولی. زموږ پوځ ته معلومه ده چې د اکمالاتو کاروان په کومه لاره راځي او څه مهال به رارسېږي، ځکه خو که د ښار شاوخوا د دښمن د یرغل امکانات هم وي د قافلې د ساتنې لپاره سرتیري ورستول کېږي. عتیقې وویل زه د غرناطې په اړه زیاته اندېښمنه یم، تاسو زر د بیرته راتلو هڅه وکړئ. عتیقې ګمان کاوه چې د غرناطې خطرناک حالت به هشام خوب او آرام ته پرېنږدي او هغه به له نوو احساساتو او جذبو سره په غرنیو قبایلو کې د جهاد لپاره تبلیغ وکړي. خو اوس د هشام وضع داسې وه چې تبلیغ خو پر ځای پرېږده، له کوره وتل یې هم نه خوښول. د غرناطې له وضع نه پریشانه خلک به د پوښتنې په خاطر ورته راتلل. له ده سره د هغوی د ټولو پوښتنو یوازې یو ځواب و چې غرناطه اوس د بوډاګانو د الفاظو پر ځای د ځوانانو وینې ته ضرورت لري.
که تاسو وینې ورکولی شئ نو دلته د خبرو پر ځای هلته ولاړ شئ، که نه نو دا دعا کوئ چې له بهر نه څوک ستاسو ملاتړ ته راورسېږي. ما دغه ناتې له مشران سره کتلي دي. اوس دا خبره له دوی نه پټه نه ده چې حمید بن زهره د اسلامي هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره تللی دي. زما باور دی چې دوی به د هغه تر کامیاب راتلو پورې د وینې تر وروستي ساس کې جنګ کوي، خو د غذایي مواد د کمبود په وجه د غناتي حالت ډیر خراب شوی دی. ځکه خو دا دعا کوي چې حمید بن زهره بیرته راستون شي او د غناتي مشران داسې کومه غلطي ونه کړي چې زموږ د بربادۍ سبب شي. د هشم میرمن د هغه په باب ډیر اندېښمنه وه او هغې عتیقې ته ویل لورې خپل کاکا جان ته دعاوې کوه. دی له هغه ډلې نه و چې حوصله یې وبایلې، خو اوس یې کوم غم ور دننه خوري، د شپې لټ په لټ اوړي او کله کله په ناکراري راپورته شي او قدم وهي. عتیقې به هغه ته په تسلي کې ویل کاکا ناوې په دې ورځ کې د ولس هر غمخوار اندېښمن دی. کاکا جان ته مې په غنته کې د اوسېدو په وخت کې د هغو خلکو له خبرو څخه صدمه رسېدلې ده چې د خپلې ازادۍ په قیمت امن غواړي. د هغه ناکراري سبب دا هم دی چې تر اوسه د سعید د پلارجان احوال نه دي راغلي، خو زما باور دی چې کله هغه له کوم امیدوارونکي پیغام سره راورسېږي نو د حوصله به بیا هم راژوندی شي. نن هم پکار دی وال قدس تا ایوبی قربانا، ها رکن الدین او سیف الدین پشان غازی قربانا، ود اسلام کلمات در پرزمکا خورا هم در اقصان گڑکی د صلیب ماته ټوټه هم باطنیان په تیښته دا شویګان په تیښته مغول شو دړې وړې هم صلیبیان په تیښته. د خپرونې درنو او قدرمن اورېدونکو غرناطې ته د سعید له راتلو یوه هفته پوره شوې وه، خو هغه هم د هغه ځای په باب هیڅ احوال نه وراستولی. بیا یوه ورځ د غرناطې د لښکر سالار موسی بن غسان په باب ډول ډول اوازې خپرې شوې. یوه اوازه داسې وه چې هغه له ډېرې مایوسۍ نه د عبدالله له دربار څخه راووت او بیا لس ځنډ وروسته یوازې له ښاره بهر شو. پر دښمن یې برید وکړ، دښمن لیک یې څیرې کړې او چېرته ورک شو. یو خبر دا و چې هغه له دښمن لاس په ګریوان په جګړه کې ووت، څو تنه یې ووژل او بیا د سیند غاړې ته ورسېد او بیا چې ښه ټپي شو نو له آس څخه یې ځان سیند ته واچوه چې د وسلې او زغرې د وزن له امله په سیند کې ډوب شو او مړ یې هم بهر ته راونوت. ځینې خلکو دا هم ویل چې هغه پر دښمن له برید وروسته غرونو ته لاړ او د جنګیالیو قبایلو لښکرو ته تیارولو وروسته به بیرته راوګرځي. خو سبا ته دې خبر په کلي کې غوغا ګډه کړه. سلطان عبدالله د لنډمهالې سولې په خاطر د دښمن ټول شرطونه ومنل. د دغه دردونکي پیښ نه 3 ورځې وروسته ماپښین مهال سعید پر آس سپور د هشم د کور مخې ته ورسېد. هغه د برنډې مخې ته لمر ته پروت و او سلمان نږدې ورته ناست و. سعید له آس نه پلی شو، ور وړاندې شو، هشم راپورته شو، کښېناست. دواړه څو شېبې په چوپه خوله یو بل ته کتل. بیا د سعید له سترګو اوښکې راتوی شوې او هشم د بېوسۍ په حالت کې سر کښته واچوه. سلما وویل کښېنه زویه. هغه د هشم تر څنګ کېناست. خالده د سلما 15 کلنه خور څه پر برنډه کې ولاړه وه او عتیقې ته یې چیغې وهلې خورې هغه راغی، د منصور ماما جان راغی. عتیقه له خپلې کوټې نه راووتل، ورو ورو یې ګامونه اخیستل او وړاندې راغله چې نږدې ورغله ودرېده. د هغې د مخ رنګ تک ژړ اوښتی و او د ژړا له لاسه یې سترګې پړسېدلې وې. د سلما د لاس په اشاره ور وړاندې شوه او سعید ته نږدې کښېناسته. تر لږ ځنډه هغوی په چوپه خوله یو بل ته کتل. بالاخره سلما په خپ غږ له سعید نه وپوښتل. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو کاش چې زموږ په ځوانانو کې هم د ازادۍ دغسې احساس موجود وی. دا یوه نجلۍ ده چې کله یې دا اورېدلې دي چې سلطان یې غلامي منلې ده، په ژړا ژړا یې سترګې پړسېدلې دي. خو زموږ ځوانان د خپلې ازادۍ څخه وتښتېدل او د امریکا غلامي یې ومنل او د هغو په کیمپو کې شپې سبا کوي. افسوس چې زموږ ځوانان د ازادۍ احساس نسي درکولی. سلما وپوښتل سعیده اوس په څه کېږي؟ کاکا ناوي ما ته ښکاري چې د ولس د ازادۍ روح یې ترې واخیست او اوس به د خپلې راتلونکي په باب د هرې پوښتنې ځواب د دښمن د څېرې په ګونځو کې لټوو. سلما وپوښتل ستا باور دی چې موسی بن غسان شهید شوی دی؟ هوکې دښمن د هغه آس ښار ته رالېږلی و، هغه یې په بازارونو او کوڅو کې وګرځاوه. د ښار پر خلکو ویره او تره خپره ده او حکومتي چارواکي ولس ته دا ډاډګیرنه ورکوي چې سلطان یوازې د 80 ورځو لپاره د اوربند تړون کړی دی. په دې موده کې له موږ سره له بهر نه ملاتړ وشو نو بیرته به جګړه پیل کړو. هشام وویل که موسی بن غسان د 80 ورځې اوربند څخه وروسته د بیا جګړې پیلېدو امید درلودی نو دومره به نه مایوسي کېدو. پریدان دومره احمق نه دی چې هغه پر دې پوهیږي چې 80 ورځې په امن کې تېرې کړي د غناطې ولس به بیا د تورې اوچتولو لپاره تیار نشي. سعید زړه نازړه له هشام نه وپوښتل
تا ته معلومه سلطان عبدالله او وزیر ابوالقاسم د وسلې ایښودلو پرېکړه کړې ده؟ نه، زه یوازې په دې پوهېدم چې د عبدالله د تصمیم نیولو اراده پلټ شوې ده او د ابوالقاسم لاس دومره مضبوط نه دی چې جګړې ته دوام ورکړی شي. ځکه خو که د عبدالله په دربار کې د امن غوښتونکو پله درنه شوه او د هغوی د خبرو تر اغېزې لاندې کومه غلطه پرېکړه وکړه نو هغه به د یو وزیر په حیث مخالفت ونه کړای شي. کله چې ما له هغه سره ولیدل ډېر مایوس و. هغه ما ته ویل چې د موسی بن غسان د مېړانې او اتلولۍ سره سره موږ له دې حقیقت څخه سترګې نه شو پټولی چې د غناتې د امن خوښوونکو امیرانو او علماو په څېر د پوځ ځینې افسران هم د دې جګړې له پای نه مایوسه شوي دي او زما اندېښنه ده چې یوه ورځ عبدالله ما ته دا امر ونه کړي چې موږ باید په هر قیمت سوله وکړو. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، دلته ابوالقاسم د فریدین د شطرنج دانه ده. ټول کار د ابوالقاسم په لاس کې دی، خو ځان داسې ښیي چې زما په لاس کې هیڅ نسته. دغه ماته او دغه سوله د عبدالله کار دی. خو برعکس د عبدالله دې ته چمتو کړ چې ته سوله وکړه. د دې سولې بغیر زموږ سره بله لار نسته. زموږ په ژوند کې هم داسې خلک ډېر سته، خو د هغوی پیژندل ډیر ضروری دی. سعید ویل مګر په غناته کې اوس اوازې خپرې وې چې د غناتې امن غوښتونکي ملاتړ ابوالقاسم کاوه او د موسی سره د اختلافونه ډیر زیات شوي وو. هشام ځواب ورکړ تر اوسه ولس د نن حالات څخه نه خبره دی. خبر اصلا داسې وه چې موسی بې له ځنډه له ټول پوځ سره پر بهر دښمن برید کول غوښتل او د ده دا ګمان و چې په اوسني حالات کې به د غناتې یو سړی هم د ده د پلان مخالفت ونه کړي. ځکه خو د عبدالله ته دا مشوره ورکړه چې زر تر زره د غناتې مشران په الحمرا کې راټول کړه چې د پرېکنده جګړې لپاره د دوی تایید او ملاتړ ترلاسه کړو. خو ابوالقاسم سره دا ویره وه چې د امر خوښوونکو امیرانو د علماو یوه بنفوذه ډله به د هغه له دې تجویز سره مخالفت وکړي. د ابوالقاسم د موسی د پوهولو هڅه کړې وه، خو که ستا دا تجویز په ډک دربار کې رد شي نو پر ولس به ډېره بده اغېزه وکړي. ځکه خو د دغسې معاملې په دربار کې د راپورته کولو پر ځای یو ځل باید دا تسلي وکړو چې هلته باید ستا د طرحې د پلویانو پله درنه وي. خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، له خبرو څخه د ابوالقاسم مکاري له ورایه ښکاري. زموږ اسلامي تاریخ اکثره له دغسې غدارانو ډک دی. کفارو موږ ته دومره زیات تاوان نه دی رسولی لکه دغه غدارانو. نو موږ ته په کار دا دی چې د کفارو تر مخه لومړی د خپل منځ څخه غداران ورک کړو. ځکه تل چې موږ چیچلي یو هغه د خپل لستوڼې مار چیچلي یو. او دا په هغه صورت کې امکان لري چې تاسو د ماتې خوړلي ذهنیت خاوندانو ته ډاډ ورکړئ چې کله د غناتې ولس میدان ته راودانګي نو یوازې به نه وي. د دوی جګړه به په ټول اندلس کې خپره شي او بیا به بهرني اسلامي هیوادونه هم د دوی ملاتړ کوي. تر څو داسې یو حالت پیدا نه شي د غناتې ولس باید له خپل حصار څخه راونوځي. خو د غناتې د مشرانو په اړه د موسی اټکل غلط و چې هغوی به د ځان وژونکي پرېکړه نه وي کړې. زه له غناتې نه بیرته راستون شوی وم. تا به په وار وار رانه وپوښتل چې تا ولې دومره پریشانه او خفه یې او ما به د ځان تېرولو هڅه کوله. خو نن زه درته ویلی شم زه له دې خبرې څخه ویرېدم چې که دغه معامله په دربار کې راپورته شي نو د غناتې زیاتره مشران به د موسی مخالفت کوي. زه دا نه وایم چې موسی له بیړ نه کار واخیست. د غناتې وضع هغه مجبور کړی و چې هغه په بیړه ګام واخلي. خو د هغه ارادې او عزم ته په درناوي برسېره زه پر دې وویرېدم چې اوس به د غناتې ولس د هغه ستر انسان د حوصلې ملاتړ ونه کړي. د ابوالقاسم د ملامتولو هېڅ ګټه نشته. هغه یو داسې حاکم وزیر دی چې د غناتې پر ولس د یو عذاب په بڼه رانازل شوی دی. اوس به هغه د وروستي هڅه دا وي چې د اوربند په وخت کې له دښمن نه زیات امتیازات واخلي. تر دې وروسته که غلامي زموږ په تقدیر کې نه وه نو ښایي د الله کوم بنده مو مرستې ته راشي. خو اوس موږ ته تر جوش او احساساتو زیات هوښیاري او تدبیر ته ضرورت دی. اوس د غناتې د ولس پرېکړه اورول زموږ له توان څخه وتلی او تر څو داسې امیدوارونکي حالت رانه شي موږ باید داسې خبره ونه کړو چې دښمن ته پر دې سیمه د یرغل پلمه په لاس ورشي. ته د حمید بن زهره زوی یې او تا ته زیات د پام کولو ضرورت دی. اوس ستا ساتنه زما تر ټولو لویه ذمواري دی او زه له تا نه دا ژمنه غواړم چې د اوربند پر مهال به هم د احساساتي خلکو نه یوازې اوسئ. په غناته کې د هغه سرښندیانو کمبود نشته چې هره شیبه احساساتي کیدای شي. کله چې داسې خلک درته راغلل نو ته به د دې خبرې خیال ساتې چې له هغوی سره د دښمن د جاسانو هم امکان شته. زما باور دی چې اوس به د غناتې د ولس لپاره لار پرانیستل شي او ستا پرته به هم دا کار وشي. که ته هلته ولاړې نو له امین او عبید نه پرته باید له بل چا سره ایثار نشي. اوس زه هم ستا د پلار د راتلو په انتظار یم. زما امید پای ته نه دی رسېدلی چې هغه به د زکندن په حالت کې قوم ته د یو نوي ژوند د پیغام سره راستون شي. خو تر څو موږ داسې څه تکیه نه وي موندلې نو یوازې په سولې کې اوسېدل د نوي ازمایښت د تیاري فرصت راکولی شي. سعید ویل کاکا جان نه بېغمه اوسه. زما له لورې به هېڅ بې احتیاطي ونه ګورې. خو زه داسې احساسوم چې په دې ورځو کې ستا موجودیت په غناته کې ضروري دی. هلته به ازادي غوښتونکي ستا مشورو ته ضرورت لري.
هاشم ځواب ورکړ زه نه پوهېږم چې اوس زما مشورې څه ګټه رسولی شي. بیا هم زه غواړم چې په 2-3 ورځو کې غرناطې ته ولاړ شم او ژر به بیرته د رسنېدو هڅه کوم. خو که په کوم سبب زما ډېرې ورځې تېرې شوې او په دې موده کې ستا د پلار څه پیغام راغی نو دا خبره بل چاته نه کوې. که هغه پخپله راغی نو د څه کولو نه وړاندې باید له ما سره مشوره وکړي. زه چې د ده راتلو څخه خبر شم سمدستي به راشم. د تازه حالاتو معلومولو وروسته به پخپله وپوهېږې چې سمدستي د هغو خلکو له نظر پټ باید خپلې ذمهواري ترسره کړي. اندلس ها عاموي خایسته صحنه یادوم د عثماني امپراتوري هغه دوره یادوم د محمد فاتح لویه کارنامه یادوم د عثماني حاکمان و متقي حاکمان شپږ سوه کاله پاته و میړني حاکمان مرابطین یادوم ابن تاشفین یادوم زه الخادم د اسلام مبارزین یادوم. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو 4مه ورځ هاشم غرناطې ته لاړ. له هغه له تلو نه 2 هفتې وروسته د کلي 3 کسه چې په پوځ کې شامل وو کورونو ته په رخصتي راغلل. هغوی دا خبر راوړ چې په غرناطه کې ځینې خلک د اوربند پر خلاف زیات خپګان ښیي او خلک ځای ځای د عبدالله پر خلاف مظاهرې کوي. 13 هفته د البین له محلې نه د الحمرا ماڼۍ په لوري د خلکو یوه مظاهره ولاړه او د هغوی د احتیاط پرک کولو لپاره پوځ میدان ته شو. په ښار کې دا اوازه هم توده وه چې فریدان هم له دې وضعیت نه زیات پریشانه دی. هغه د پخواني تړون له مخې له سلطان عبدالله نه غوښتي دي چې د پوځ کوم افسران او د غرناطې د امیرانو د کورونو کوم کسان سنټاپې ته د یرغمل په ډول استول کیږي باید زر تر زره ورواستوي کنه نو د دې په اوربند د تړون پابند نه وي. د ځینو خلکو دا ګمان دی چې د غرناطې امن غوښتونکي د بیا جګړې وروستي امکانات هم ختمول غواړي. هغوی عبدالله ته مشوره کړې ده د هغو بانفوذه امیرانو څخه چې د بغاوت خطر احساسیږي د هغوی د رقابو کولو همدا یوه لاره ده چې د یرغمل په بڼه یې ژر تر ژره فریدان ته واستوي او عبدالله ته د دوی د مشورې عمل کولو ته چمتو شوي دي. سعید چې دا خبره واورېده د هاشم کره ورغی او عتیقې ته ویل ما ته دا خبره د منلو نه ښکاري. بیا هم زه غواړم غرناطې ته ولاړ شم. د هاشم کاکا احوال اخیستل هم ضروري دی. د هغه د تلو هم ډېرې ورځې تېرې شوي دي. له کلي 4 کسه نور هم له ما سره روانېدو ته تیار دي او موږ به تر لږ ځنډه وخوځېږو. عتیقې او د هغه د کاکا مېرمنې له سعید سره د دې ژمنې اخیستلو وروسته چې پام به کوې خدای پامانۍ وکړه او لږ ځنډ وروسته 5 پر برېښنا ډوله ګړندیو آسونو سپاره د غرناطې په لوري وخوځېدل. د سعید له تلو 2 ورځې وروسته هاشم راغی او خپلې کوټې ته چې نن بې حاله پرېوت. لږ ځنډ وروسته هغه سلما ته وویل ما تر اوسه پورې دا امید و چې ښایي ابوالقاسم د یرغملو له لیست نه د امین او عبید نومونه وباسي خو پر دې پرېکړه د سلطان مهر لګېدلی دی او له لیست یو نقل فریدان ته استول شوی دی. اوس به څه وخت ناڅاپه په هغوی سنټاپې ته واستوي. سلما خپلې اوښکې پاکې کړې وویل مګر ابوالقاسم خو ستا دوست دی ما له ابوالقاسم څه ګیله نشته. که د هغه وس وای نو خامخا به یې زما مرسته کړې وی خو د پوځ د سالار دا ټینګار و چې د پوځ د آرام ساتلو لپاره دښمن ته د امین او عبید په څیر د بانفوذه افسرانو سپارل ضروري دي. بیا هم ابوالقاسم له ما سره دا وعده کړې چې هغه به په څو ورځې وروسته بیرته راوغواړي. سلما حوصله وکړه. زما په وړاندې د خپلو زامنو نه زیات د دې سیمې د ساتنې ذمهواري وه. ما نه غوښتل چې فریدان مې یو دښمن او عبدالله مې یو باغي وبولي خپل پوځونه دلته راواستوي او زه د زرګونو انسانانو د وژنې مجرم شم. کوم 400 تنه چې د فریدان کیمپ ته ورستولي دي د هغوی حیثیت به د بندیانو نه د میلمنو وي. زما سره یوازې د دې خبرې غم دی چې د راتلونکي امیدونو ټولې ډیوې مړې شوي دي. عتیقې په حیراني خپل کاکا ته کتل. بیا په خپ غږ وویل سعید ستا د احوال لپاره غرناطې ته درغی هغه دې ونه لید؟ هوکې ومې لید. غوښتل مې بیرته یې راسره راولم خو د هغه یو څه ضروري کارونه وو ځکه له ما سره رانغی. زما باور دی چې کومه خطرناکه لاره به نه غوره کوي او زر به بیرته راستون شي. او اوس د عتیقې سترګې ګندې پورې غاړې ته په هغه ودانۍ ګډلې وې چې د وخت په تیارو توپانو کې دی اوس هم هلته د امید کومه وړانګه لیدلی شوی. دی ډېر په نکرارۍ د سعید انتظار کوه. له زینې نه یې د کاکا ناوې غږ واورېد عتیقې لورې ته تر اوسه دلته ولاړې ډېره یخني ده لورې. دې په ژړغوني غږ ځواب ورکړ درځم کاکا ناوې. قتيبة ابن مسلم پشان امیر دیس شو دا محمد ابن قاسم دزړونو میر دیس شو
چې اندلس و داستان د خراسان د فضا د چین کاشغرا پوری همو د هند شاوخوا د امویانو دولت د اسلام وستر عزت هغه عمر الثانی و تل خادم د ملت د هاشم میلمه د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو د اوربند 25 ورځې تېرې شوې وې خو د 25 ورځو نه دغه پیښه عتیقې ته یوه ویرونکې خوب په څېر ښکار کېدی کله به چې د هغو خوبونو لړۍ وشلېده نو دې به د بېوسۍ او بېکسۍ په حالت کې له خپل زړه نه پوښتل ایا په راتلونکي 25 ورځې کې داسې کومه معجزه امکان لري چې زموږ مظلوم قوم د غلامۍ له ذلت نه وژغورل شي آیا دا امکان لري چې حمید بن زهرا ناڅاپي راشي او موږ ته پیغام راکړي چې د ترکیې مراکش او الجزایر نه د اسلام د غازیانو لښکر زموږ مرستې لپاره راخوځېدلی دی د دې پوښتنو په ځواب کې به کله د دې سره د ډاډ او باور په رڼا وپړکېدی او کله به د دې بې باوري او مایوسۍ تیارې پرې خپرې شوې یو ورځ چې لمر لوېده او په لوېدیځ افق خپرې وړانګې سرې ځلېدلې ناڅاپه دې د خالد غږ واورېدی خورجانې د منصور ماما راغی عتیقې ټکان وخوړ زینې ته یې وکتل خالده په منډه ورغله د هغې لاس یې ونیو ورکش یې کړه عتیقه لاندې ورسره کښته شوه خو په انګړ کې هېڅوک هم نه و خالدې چې دا اندېښمنه ولیده ویې خندل هغه دلته نشته راشه زه در وښیم ما چې هغه ولید ومې پېژند پر هغې پسې یو بل سپور هم را روان دی خالده عتیقه د انګړ په درشل په لوري ورسره بوتله چې دروازې ته نږدې سو وویل پاس وخېږه خورجانې هغوی له دې ځای نه ښکاري عتیقه چې درشل ته ورغله یوې او بلې خوا ته یې وکتل بیا یې په اندېښنې وپوښتل چیرته دی خالدې په خندا ځواب ورکړ خورجانې پاس وخېږه هغه به له هغه ځای وویني عتیقه په یوه نرۍ زنه د دالان بام ته وختله خالده په منډه د بام څنډې ته ولاړه او یو ځل یې لاندې وکتلو وروسته په ورو وویل خورجانې هغه دې راغلل عتیقه ور وړاندې شوه بیا ناڅاپي سترګې پر سعید ولګېدې هغه د حویلې لویدیځ کونج ته رارسېدلی و ورپسې یو بل سپور هم و چې دروازې ته راورسېدل له اسونو پلي شول عتیقې چې د سعید ملګري ولید نو د یوې شېبې لپاره یې وینه په رګو کې ودرېده د هغې پر سر سپین پټکی و بورې سترګې وې او د یوه غوږ منځ یې تر څنډې پورې شلېدلی و د سترګو له کونج څخه د غوږ تر منځ پورې د زخم یو تیت خاپ اوس هم د هغه پر مخ ښکار کېدی ږیره یې خریلې او د سر ویښتان یې په پټکي کې پټ کړي وو د هغه د بریتونو او وریځو ویښتانو رنګ د تور پر ځای سور و اوس ما وایي نو بې له کومه شکه دې ویلی شوی چې دا همهغه څېرې نښې دي چې د دې په زړه نقش دي نوکران ور ووتل او د دوی د اسونو جلبونه یې ونیول سعید وویل د ده اس په طبیله کې وتړئ او زما اس کور ته واستوئ جعفر ته ووایه چې تر لږ ځان درځم هشام کاکا خو په کور کې دی که نه یو نوکر ځواب ورکړ هغه ګاونډي کلي ته د یوې جنازې لپاره تلل دي تر اوسه نه دی راغلی تاسو دننه کښېنئ هغه به راشي دوی چې له درشل نه تېر شول او انګړ ته ننوتل نو عتیقې د بام له بلې څنډې نه ور وکتل میلمه له سعید سره میلمستون ته ننوت خالدې له عتیقې څخه پوښتل خورجانې هغه راوغواړم نه ته لږ صبر وکړه څو دقیقې وروسته سعید له میلمستونه راووت عتیقه په بیړه له بامه کښته شوه د هغه په لار کې ودرېده وویل سعیده د تا سره څوک راغلی دی د هغه نوم طلحه دی او زه تر دې زیاته هغه نه پېژنم چې له قرطبې نه غرناطې ته راتښتېدلی دی اوس د ابوالقاسم په دفتر کې د قصایي ژبې د ترجمان په حیث کار کوي اورېدلي مې دي چې د اوربند د تړون د خبرو اترو په وخت کې هم د سلطان په دربار کې د یو ترجمان ذمواري سرته رسوله څو ورځې وړاندې له هغه سره زما لومړی ملاقات وشو هغه له عمیر سره راغلی و عمیر چې راوپېژند ویې ویل چې هشام کاکا دی پېژني په تېرو ورځو کې چې هغه غرناطې ته راغلی و نو له ده سره لیده کاته شوي دي هشام کاکا چې د ده داستان اورېدلی و ډېر اغېزه یې پرې کړې وه تر دې وروسته به چې کله عمیر امین او عبید ته ورتلو نو دی به ورسره و ما ته یو مظلوم سړی ښکاري نن سهار ما ته معلومه شوه چې د کومو خلکو په باب چې پرېکړه شوې ده چې دښمن ته به یې درغمل په څېر سپاري هغوی یې د شپې په وروستۍ برخه کې سنټاپې ته استولي دي او امین او عبید هم په هغوی کې و هوکې ما چې دا خبر واورید د هغوی له دوستانو سره مو لیدل او بیا عمیر هم دا خبره تصدیق کړه ما اراده وه چې کور ته راشم هشام کاکا ته ډاډ ورکړم خو د ازادۍ غوښتونکو په یوه غونډه کې شریک شوم او هلته راباندې ناوخته شو بیا نږدې 2 بجې بیرته راغلم او د سفر تیاري مې کاوه چې عمیر طرحه راوست او وویل چې ته کلي ته ځې نو طرحه هم در سره بوځه لوی وزیر د پلارجان د تسلۍ لپاره هغه ته یو لیک ورکړی دی عمیر په خپله د ده سره راتلو خو د غرناطې د موجوده وضعې په خاطر هغه رخصتي اخیستل لازمي ونه بلل عتیقې لږ فکر وکړ بیا وویل ستا باور دی چې د ده نوم طلحه دی اوکې ما د ده همدا نوم اورېدل دی مګر ته دومره اندېښمنه ولې عتیقې ځواب ورکړ د تېرو وختونو پیښو ماته پر هر انسان بدګماني راښودلې ده ما تا ته د عتبه یادونه کړې وه هغه په همدې څېره و هغه زما په غشي ټپي هم شو او کټ مټ په همهغه ځای د دغه سړي
غوږ هم شلېدلی دي خو د هغه سر او ژیرې ویښتان سره وو او د ده ژیره نشته او د سر ویښتان یې میوه نه لیدل خو که یې وریځې او بریتونه د تور پر ځای سره وزمه وای نو ما به داسې ګڼلی چې هغه خپل نوم اړولی دی. اتکې تا چې کومه پیښه په خپلو سترګو لیدلې ده هغه د ډېر قوي زړه خاوند لپاره هم له زغملو نه وتلې ده خو د دغه سړي په باب ته بدګماني مه کوه. ستا د پلار قاتل ستا کور ته د راتللو جرأت چېرته کولی شي او ته بیا پخپله وایې چې د هغه وریځې او بریتونه سره وو. زما په ګمان د هغه د زخم خواب ته شکمنه کړې خو داسې پیښې له امکان نه وتلې دي. د ډېرو خلکو د زخمونو نښې یو شان کیدی شي. اتکې ډاډمنه ساه واخیسته وویل سعیده زه رښتیا هم بدګمانه شوی یم. ما دا فکر کاوه چې ښایي هغه په څه طریقه خپل ویښتان تور کړي وي. راځه دننه کاکا ناوې ډېره خفه ده. سعید له عتیقې سره روان شو او لږ ځنډ وروسته د سلما په مخ کې ناست و. سعید هغې ته د غناتې د وضع په باب خبرې وکړې او د عبید او امین په باب یې د تسلۍ نه وروسته لږ ځنډ د حشم انتظار وکړ او بیا اوچت شو وویل کیدای شي هغه د شپې مهال تم شي ځکه خو ماته اجازه راکړې زه به سهار وختي د هغه خدمت حاضر شم. اتکې که ستا سره د مېلمه په باب تر اوسه پورې څه تشویش وي نو زه یې راسره بوځم. نه زما د هغه په باب څه اندېښنه نشته پرېږده که کاکا جان راشي بده به پرې ولګېږي. سلما د ماخستن تر لمانځه وروسته تر لمانځه د حشم انتظار وکړ. بیا یوې خدمتګارې ته وویل وښایي هغه رانه شي مېلمه ته ډوډۍ ور واستوه. لږ ځنډ وروسته هغه له عتیقې سره خبرې کولې چې خدمتګار کوټې ته ورننوت. وویل اغا راغی او سیده مېلمستون ته لاړ. د ډوډۍ په باب یې وویل چې له مېلمه سره تر لیدو وروسته یې خوري. عتیقه ناڅاپه جګه شوه وویل کاکا ناوې زه ځم خوب راځي. دومره ځل کاکا ناوې زما طبیعت وران دی ښایي لمونځ وکړم او ویده شم. خالده له بلې کوټې نه راغله وویل خورجانې ته له ما سره د کیسې کولو وعده کړې وه زه در سره ځم. نه هغه پریشانه شوه وویل ته دې په خپله بستره کې پرېوځه زه چې لمونځ وکړم درته راځم. خالدې شونډې بوسې کړې وویل ته به لمانځه وروسته ویده شې. عتیقې د خفګان په حالت کې هغه تر مټ ونیوه بل کوټې ته یې بوتل او زر یې په بستره سمړوله بړستن یې پرې وغځوله او په لږ په غوسهناکه لهجه یې ورته وویل ډېرې غږېدونکې نجلۍ ارامه ویده شه که نه نو بیا به هېڅ کیسه درته وانورم. خالدې چې د هغې حالت ولید عتیقه له کوټې راووته د زینې په لورې ولاړ زړه یې په درزا و. لږ ځنډ وروسته دې په خپله کوټه کې د لمانځه ادا کولو په ځای د هغې درسې سره غوږ نیولی و چې د مزدورانو د کوټو څه بالښته اوچته او د مېلمه او کاکا خبرې اورېدې. هشم وویل دا څنګه کیدای شي چې هغه بیرته راستون شوی وي او زه پرې خبر نه وم. ابوالقاسم باید په داسې اوازو باور ونه کړي. مېلمه وویل جنابه د حمید بن زهره په باب لومړی خبر داسې و چې هغه د مالتا په جیل کې پروت دی. ابوالقاسم ته دا معلومه و چې هغه بندي دی. نه فریدان دا خبر پټ ساتلی و او د هغه د راوستلو لپاره یوه جنګي بیړۍ وراستولې وه په دې ګمان چې په مالتا کې د ده سفیر په کوم بل سړي حمید بن زهره ګمان نه وي کړی. د هغه په بیړۍ کې هغه 2 تنه جاسوسان هم د حمید بن زهره د پېژندلو په خاطر راستولي وه. هغه بیړۍ له ډېرو ورځو راهیسې بېدرکه ده او اوس د مالتا نه دا خبر معلومه شوه چې کوم بندي چې په هغه کې راوړل کېدو هغه حمید بن زهره و. په هغه ورځ کې د روم د سمندرګي په لوېدیځو برخو کې د ترکانو او د هغوی د بربري حلیفیانو بیړۍ ګزمې کولې او دا خبر له اټکل نه لرې نه و چې دغه بیړۍ ته به څه ورپېښه شوې وي. د فریدان دا ګمان و چې که د بربریانو او یا ترکانو په مرسته حمید بن زهره ژغورل شوی وي نو د هغه لومړۍ هڅه به همدا وي چې د جنګي بندي د تړون له مودې پوره کېدو نه د مخه غناتې ته راورسېږي. اوس وروستی خبر دا دی چې کوم د بهرني یرغلګر 3 بیړۍ په تیاري ساحل ته نږدې راغلي وو او د قصلې د 2 کښتیو له ډوبولو وروسته په کوم لوري تښتېدلي دي. د ډوب شوو کښتیو ماڼوګان چې بچ شوي دي وایي چې یوه لویه کښتۍ چې ډزې یې ډېرې وژونکي او خطرناک وي ساحل ته ډېره نږدې راغله. هشم پوښتنه وکړه ستا دا مطلب دی چې نامعلوم بیړۍ حمید بن زهره پر ساحل کښته کړی دی؟ د فریدان همدا اندېښنه ده چې یرغل کوونکي د کوم مهم ضرورت نه پرته دومره لوی خطر نه شوی زغملی. په کوټه کې تر لږ ځنډه چوپتیا حاکمه شوه. بالاخر هشم وویل زما اوس هم باور نه راځي خو که حمید بن زهره رښتیا هم پر څنډه پلي شوی وي نو د هغه پر رسېدو ځنډ ونه شي. مېلمه وویل امکان لري چې هغه په اوسني حالات کې غناتې او یا خپل کلي ته راتګ دا غوره وبولي چې کوم بل چېرته غلی شي او د یو مناسب وخت انتظار وکړي. په هر صورت دا مسله ډېره مهمه ده هغه به یې داسې فرصت ونه مومي چې فریدان ته د اوربند ماتولو پلمه په لاس ورشي. هشم وویل که هغه له بهر نه کوم امیدوارونکي پیغام راوړی وي نو همدلته به راشي او بیا به نیغ غناتې ته ځي. که هغه د خلکو له نظره غلی کېدل غواړي نو ابوالقاسم باید د هغه په باب اندېښنه ونه کړي. ابوالقاسم ځکه پریشانه دی چې پر هغه د هغو 400 تنو ژغورون بار پروت دی چې د یرغمل په څېر دښمن ته سپارل شوي دي او ستا 2 بچیان پکې شامل دي. ابوالقاسم دا هیله لري چې که تاسو د نورو په اړه نه وي نو لږ تر لږه د خپلو بچیانو په خاطر خپل ذمهواري احساس کړي. آیا ابوالقاسم اوس هم دا ګمان کوي چې زه به حمید بن زهره د خپل کور د سوځلو لپاره اور تیاروم؟
نه له هغه سره یوازې د دې خبرې اندېښنه ده چې که تا هغه سمې لارې ته راونویست او هغه کومه هنګامه جوړه کړه نو نصرانیان به تر ټولو د مخه په همدې سیمه کې وحشت ښکاروي او غرناطي خلک به له تا سره هېڅ همدردي هم نه کوي. بیا به د فریدان په جیل کې ستا د زامنو څه حال کیږي ته پر دې ښه فکر کولی شي. په کوټه کې یو ځل بیا چوپتیا خپره شوه. لږ ځنډ وروسته حشم وویل د ترژمۍ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو دا چې حشم څه وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې به اورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د یوې خور د مظلومیت کړي کناره دریاد کړه د صلیب توغ چې شو نسکور ها عمر یې دریاد کړه ستا باسي خلافات و غیرت خلافات و دا علومو دور هغه علمي خلافات تل و کامیاب عباسیان و د نړۍ اتلان خو چې مغول شو غالب دا د چنګیز پلویان شولو ټوټه د عباسیانو خلافت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه